د مسافر د جون قصه درورا غوغور تکی دا عجیب درورا په خپل وطن یې گزارن کې دا وې زی واغست سعودي تراغه ترین د ګل غن دی بچی پاتې شو لکه ګلونه د سپرلی پاتې شو په دې غرس چې می بچی ماړ شي زما گل رنگی گلالی مالشی وکالی دلتا مزدوری اکڑلا خپلو بچو لئی خواری اکڑلا آخر دا چتری نسا اوتا پزلی خبل ها غمون یوڑا لاشی بندی پتلاج کی پروت دے ساجی بغن دی قصہ کی پروت دے دا اتیا زر مطلوب کی پروت دے ورلس غم دا دی پیسو پکار دے تر سوچے دا اصول شوی نوی ہم یہ کپل ترسی دلی نوی دے دا وطن پلوری اڑلے نشو ہم یہ بچو تراسولے نشو دلتا چی سمرا پختانا اسیگی دیر درانا خلق دی درانا اسیگی پا آجزی ورطیو سوال کوما دی مسافر سرا مدد پکار دے چی خپل خوری تی اور سو موری پسڑ سوری سوری جڑی گی بے وس پلارے خبر شوی دے موری ہم چگے او سوری وہی بچی ہر ساتھ جڑا کوي بست بابا بابا نارے وہی پختن استاسو د مدد نہ بغیر د غریالو نا خلاص ول گران دی کتا سو جمع شوي مداد مو کړو نو بیا سان د ډیر آسان کار دی د یوی تور سری د خاطر د پارا د یتیمانو د دی ویر د پارا او پینس او لس ریال را جمع کړی چې د غلاش وطن ته ورسیږي تر صوبې تور سری جاړي ګین تر صوبې یتیمان جاړي هلته بلها ظلمي مړ شلو مسافرای کې ګلالي مړ شلو دلته کې ډیر ډیر ناچاران نشته دے بے وس خلق انسانان شته دے جوہر لی پا مزدوری کی ملشو جوہر لی پا غریبی کی ملشو جوہر لی پا مزدوری کی ملشو جوہر لی پا غریبی کی ملشو دا مسافر دا جون قصہ درورا غوغور تکی دا عجیب درورا پا خپل وطن یہ گزارن کی داوی زی واغست سعودی تراغے موری کفن رانو چات کا بچی میرا ولا چی مخمیو گورینا تابت میں پاس پکوٹ کی دے بچی را پریدائی چی مسل تو درگینا موری پردی وطن کی مرشم والا بچی بمی دغم سل گئی وحینا کلام دے د جوہر علی او آواز دے د عبدالحکیم صدا بہار